زندګۍ له چرته بل څه نوم پکار دی دی جینۍ له چرته بل څه نوم پکار دی زندګۍ له چرته بل څه نوم پکار دی دی جینۍ له چرته بل څه نوم پکار دی د بیکاره خلکو سر ته رسېدلې اوس پګړۍ له چرته بل څه نوم پکار واه 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 ډېر ښه ډېر معنی خیز دی او ډېر د بیکاره خلکو سر ته رسېدلې اوس پګړۍ له چرته بل څه نوم پکار دی خاموشي لکه د شور غوندې ګویا ده خاموشۍ له چرته بل څه نوم ډېر ښه ډېر ښه نظر دی ډېره مننه او خوشحالۍ مو هم د ویر نه خالي نه وي خوشحالۍ مو هم د ویر نه خالي نه وي خوشحالۍ له چرته بل څه نوم پکار ډېر ښه دی میمونه پکې د ورځې شوه حلاله ناوګۍ له چرته بل څه نوم واه 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 میمونه پکې د ورځې شوه حلاله ناوګۍ له چرته بل څه نوم پکار دی لیونۍ خو اوس زما په نوم یادېږي لیونۍ له چرته بل څه ډېر ښه نظر د ناچار پکې د خان په شان ژوند دی دې کېږدۍ له چرته بل څه نوم پکار څنګه باید د ناچار پکې د خان په شان ژوند دی دې کېږدۍ له چرته بل څه نوم پکار ډېر ښه خو د دې اخري دی لفظ کېږدۍ خیمه جونګړه دغه بس څه ډېر ښه دی ډېر ښکلی نظر دی او ماشاءالله ډېره زیاته مننه کوم تاسو خپل قیمتي وخت وبخلو او زه ستا سره د ملاقات د انسیډنټ واقعي دا مې د هلکانو ته بله کیسه کوله او دی سره مې هغه پکې منځ کې بل څه خبره وه هغه پکې چېرته مونږ ناست وو هغه سټوري مو داسې دغه وکړو او تاسو سره مې هلته په ناسته کې دا خبره وکړه چې دا شیز دا شیز زموږ دا چې کوم ملګرتیا ده یا زموږ چې کوم یو بل سره مخامخ کېدل دي لیده کاته دي هغه په داسې انداز کې وشو چې زه پرې خوشحاله شوم نه بس زه ډېر زیات خوشحاله وم نه زه تاسو نه زیات خوشحاله شوم د هغې بنیاد د هغې په شا څه راز و هغه راز زه ما خپل لړه کې کارلی بل او هغه هغې کې زه لږ پریشان وم یو ورځ نیمه خو دا ښه ده چې بس ښه راغه په خیر راغه ملا خوشحاله که افغان ټي وي خو بس تاسو به ګورئ یا به د هغې خپرونې ګورئ په کوم نظر ورته خامخا ګورم او بیا خاص کر تاسو چې ادبي کومې خپرونې دي نو زیاتره ما کتلي ښه جي